دغه یو بل نظم درته وایم ډېر پخوا مې لیکلی ازاد نظم دی چې پرون د کلي د خوا غره لمن کې په سوړ سحر او لاس ولیدو ډېر په تهدی ورته ما ویل بچیه دلته څه کوې ویلې کاکا زما چیرې ورکې دي یخني مې کېږي رانه خپې ورکې دي غوږونه یې هم یخنۍ سره کړي شل بیا یې په وړه نازکه خوله غلي شل ویلې کاکا یو صادق دغه خبره یې زما په زړګي لکه د تندر غوندې پرېوته سترګې مې هم د اوښکو ډکې شولې زر مې د سره خپل څادر راکوز کړ هغه ماشوم مې پکې ونغښت اوسم چې لمر راوخته ماشوم ګرم شو ویل یې کاکا ځم چې چیرې وګورم رانه روان شو په تلو تلو کې یې ویل کاکا که بیا زمونږ په لار تېرېدی ما له یو زوړ پاتو څادر راوړ دا ماشوم هم د چا بچی و که نه دا چې سحر کې په چیرو پسې تلو نازکو ګوتو له قلم پکارو دله د علم هم څه غم پکارو دی به د غره په سر کې څه زده کوي دی چې نامې د بوټو نه زده کوي زما د قام دغه پښتون بچی چې د تعلیم نه ناخبره لوی شي دی به په نه خبره شر هم کوي خو دی به سبا له ترخګر جوړېږي ولې چې دی د څه نه دی خبر د دا دنیا ډولېدلې نه ده دی د یو داسې منزل په لور مزل کوي چې دی به هېڅ چریم منزل ته ورسي زه دا منم چې دی بې پلاره او بې موره نه دی کور هم لري د غره لمنې ته بې کوره نه دی خو دغه ګل او ګلالی ماشوم چې سحر روان شي د غره سر ته خیږي د ده د کلي او د کل ماشومان بستې په غاړه کړي او سکول ته لاړ شي د ده زړه نشته ولې دی بس ارمان نه لري دی چې د ځمکې په سر ګرځي نو اسمان نه لري د ګل نه یو په دوه ښایسته ده سپوږمۍ خور ده خو سپېره ده په دنیاوي دوزخ ډېره ده جاړي به نه مورې میره ده جینۍ یوازې د ټول کور کوي که